السلام علیکم. وعلیکم سلام وزیري صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکوي. نو راځو پښتنو ته او تاسو نه د پښتنو لړۍ پیلومه. مهرباني. خوشاله اوسئ، ډیره مننه. وزیري صاحب که پیل کې تاسو راته ووایئ چې د هیواد د پوځ اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ او څه ډول دی؟ تاسو پوهیږئ چې د افغانستان وسلوال پوځ د افغانستان د خلکو نه جوړ شوی دی. د افغانستان خلک چې دي ډیر زړور او په هیواد باندې مین خلک دي. دوی د زړورتیا او د هیواد سره د مینې انګیزه لري. اساسي مشکل د لومړي سر نه دا و چې منګه وسلې او مهمات او نظامی تجهیزات په خپل په وطن کې نه جوړو، د نورو مرستو ته پته مو یو. تر اوسه پرې زموږ وسلوال پوځ هغه چې ضرور دی ګرچې د مقابله کوي، خپل هیواد ساتي، جګړې کوي، مستقلانه فعالیتونه کوي، خو چې څنګه د یو وسلوال پوځ لپاره ضرور دی په مغي شکل باندې تر اوسه په وسلو سمبال شوی نه دی. ځکه هوایي ځواکونه زمونږ که هم تقویه شوي دي خو تر دې حده نه دي چې په ټولو برخو کې مرسته وکړي او یا مشکلات حل کړي. یا مثلا په توپچي برخه کې، په زریدارو برخه کې تر اوسه پورې کار کم شوی دی خو کم شوی دی، یا د انجنیری په برخه کې یا د کشف او استخباراتو په برخه کې. په دې کې هغه لازم چې څومره په کار دی هغومره کار نه دی شوی. نو که دغه برخې هم تقویه شي زموږ وسلوال پوځ د انګیزې له خوا نه خپله باندې ډېر قوي دی، ستر دی او د باور وړ پوځ دی. خو دغه مشکلات په څنګ کې ورسره لري. او بل لاسوهنې ځینې سیاسي کسان او ځینې پارلمان والا او ځینې نور کسان په وسلوال پوځ کې لاسوهنې هم کوي چې دغه لاسوهنې د پخوا په نسبت باندې کمې شوي دي. په معنا دا ده چې دا به بیخي قطع شي. وسلوال پوځ یا وسلوال ځواکونه باید کاملا بې طرفه او د هیڅ چا د مداخلې مرکز نه وي، نه څوک کې مداخله وکړي. ځکه دوی فقط او فقط د افغانستان ملي ګټو ته باید کار وکړي، د هغوی محافظین وي او هغې نه حفاظت وکړي. وزیري صاحب، تاسې د مداخلې یا د لاسوهنې خبره وکړه، که لږ شانې واضح کړئ چې څه ډول لاسوهنې پکې کیږي؟ مثلا په تعیناتو کې، په تغییر او تبدیل کې، یا په ترفیع کې، په تقاوت کې، په دې شیانو کې څوک مداخله ونه کړي، خپل هغه د صلاحیت نه پکې کار وانه خلي، یا په قراردادونو کې اعمال د نفوذ ونه کړي چې هماغه مستحق خلکو ته ورکړل شي. نو دغه مسلې دي چې دا په وسلوال پوځ کې بیا دا ډېر رول لري. ځکه که یو مستحق سړی راځي، د غیر مستحق سړی راځي، د مستحق سړي په ځای باندې مقرریږي، دا په خپله باندې ډېر منفي شرایط رامنځته کوي. ځکه هغه کسان ټول مایوسه کیږي او بیا هغه لازم کوم کار چې دی هغه نشي تر سره کولی. نو دې په خاطر باندې مداخله یا لاسوهنه په وسلوال پوځ کې دا ډیره په ضرر ده. ډیر مننه. وزیري صاحب، تاسو ویل چې پوځ هغه ډول چې باید په وسلو باندې تجهیز وای او مکمل وای هغسې نه دی. که څه هم د امریکا حکومت او افغان حکومت بار بار ویلي ټینګار کړی چې د پوځ ملاتړ کوي او په وسلوال پوځ کې، البته د وسلوال پوځ د ښه تقویه کول د دوی یو مهم اصل یا مهم هدف دی، بیا ولې دا ستونزې موجودې دي؟ ګوره، دلته دوه پوښتنې رامنځته کېږي. یوه دا ده چې د وسلوال پوځ جوړول د سیاسانه خبره نه ده، ځکه ډېر مصارف غواړي، ډېرو پیسو ته ضرورت دی. د یوه هلیکوپټر قیمت یا د یوې چورلکې قیمت 18 میلیونه یا 20 میلیونه ډالر دی. یو ساعت پرواز کوي 12,000 ډالر په یو ساعت پرواز باندې لګیږي. یا C-130 الوتکه پرواز کوي، په یو ساعت پرواز باندې 15,000 ډالر لګي. نو معنا دا ده چې دا ډېر پر مصرفي مسله ده، ډېر مصرف غواړي، ډېرې پیسې غواړي، په یو وار باندې جوړول مشکل کار دی. د دې سره څنګ کې دویمه مسله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا غربي هیوادونه هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي په هغه شکل چې لازمه وه تر 2015 کاله پورې دوی هوایي پوځ ته هېڅ توجه ونه کړه، توپچي او زریدارو ته توجه ونه کړه. په لومړي سر کې په بن په کنفرانس کې 80,000 اردو وه، بیا ورو ورو دوی زیاته کړله. یعنې د هغه اول د سر نه د بن د کنفرانس نه ورته توجه نه ورشوي. نو معنا دا ده چې دغه دواړې برخې که په نظر کې ونیسو چې یو ډېر مصارف او بل د ښه توجه نه کول،
دغه دواړه مسلې کې دي چې په دې کې داخلي وي. نو زمونږ ایله دا ده چې وسوال پوز په مغه شکل واقعي باندې چې یو وسوال پوز ته څومره ضرور ده هغه سکار ورته وشي. bale وزیری صاحب مسلکیتوب په پوزي برخه کې یو بل ډیر مهم بحث دی. کراته وایي چې د سرتیرو روزنه څومره مسلکی ده؟ ګوره موږ سرتیری خو یو ښه کاردار چې سرتیری زمونږ ټول چې لومړی جذبېږي کله چې د جلب و جذب مرکز ته راځي بیا تعلیمي مرکز ته د ښوونې او روزنې مرکزونو ته لیږل کیږي. هلته دوی 3 میاشتې هغه تداوي صفا یا 3 میاشتې تعلیم کوي چې نسبی دا تعلیم 3 میاشتې ښه دی مګر دا کم دی. په چون جګړه دا دوی 3 میاشتې تعلیم کوي زی قطاعاتو ته اول ته دا تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو متاسفانه یا له بده مرغه چې په قطاعاتو کې جګړه دا تعلیم او تربیه ته وخت نه لري نو دغه 3 میاشتې کافي نه دي. حتماً باید د سیوی کدرې میاشتې تعلیم کوي د دین وروسته باید په قطاعاتو کې یا جوستامونو کې باید دوامدار تعلیم او تربیه وشي. خو متاسفانه یا د جګړې لامل یا مثلا د بغاورۍ لامل یا د دې لامل چې سرتیری چې کله د جنگ نه روزګار شي دوی کورونو ته لاړ شي استراحت کوي یا رخصت زی نو دا تعلیم او تربیه څنګه چې لازمه د زما په عقیده باندې په قطاعاتو کې نه تر سره کیږي او دا باید تر سره شي. کله کې په نظامی لحاظ مو غږیږي وزیر ونیول شي نو زما په عقیده باندې بیا خونه روزنه خاده. bale او که په نظامی لحاظ باندې لګو غږیږي نظامی لحاظ باندې دغه خونه روزنه څنګه د لکه نه خويشتل او همداسې نور چلونه د نظامی برخه؟ ګوره په خونه روزنه کې د تاسو چې ورته اشاره وکړه دا ټولي خبري راځي د دې نه راځي چې یو سرتیری څنګه ډوډۍ وخوري څنګه کینی څنګه جګ شي څنګه خبري وکي څنګه ویده شي څنګه لمانځه ته لاړ شي یعنی څلوري ساعته تقسیم اوقات تعلیم او تربیه څنګه د ټوپک څنګه وخلي انداز څنګه وخلي انداز څنګه وکړي دشمن څنګه وګوري ترسوت څنګه وکړي یعنی دا په موټر کې څنګه جګ شي موټر نه څنګه ښکته شي دا د ژوند ټول څه ضرورت چې دي څاړي خبرې چې دي دا ټول په ښوونه روزنه کې راځي او یو سرتیری ته باید دا ټول وښودل شي چې حتی خولۍ چې څنګه په سر کېږي خولۍ څنګه ویستل کېږي بوټان څنګه غوستل کېږي مزي څنګه تړل کېږي تشناب ته څنګه ځي ځان څنګه وینځي دا خبرې دي چې دا د سرتیری لپاره د یو نظامی لپاره دا ډېرې مهمې دي. موږ چې کله عربي پوهنتون کې وو موږ ته وی چې 4 ساعته په دې تیر کړ خولۍ وباسه خولۍ په سر کا خولۍ وباسه خولۍ په سر کا 2000 دفعې په موږ تکرار کړ موږ ور پرې خاندل خو زه پوهیږم چې هغه ډېر ضروری و ډېر اړین و په مغه باندې زموږ حوصله رامړه کړه زموږ غوسه رامړه کړه بیا چې جګړه وي ته نه په غوسه کېږي ځکه تا 2000 دفعې خولۍ وستلې خولۍ د سر کړي د په غوسه شوی نه نو معنا دا د ډېر اهمیت لري په نظامی برخه کې دا مسلې ټولې په ښوونه او روزنه کې راځي. bale ډېر مننه وزیری صاحب تاسو په دفاع وزارت کې خپل دنده د ډېر وخت لپاره کړې ډېر وخت د دفاع وزارت دویان په توګه پات شوی یاستئ هغه سرتیری چې له هیواد د باندې د پوزي زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته لیږل کیږي کراته وایي یا تاسو معلوماتو په اساس د کوم پروتوکول پر اساس لیږل کیږي په دې برخه کې معیار څه دی او په دې برخه کې څومره د شفافیت تضمین شته؟ خبره دا ده چې ګوره څو ډوله ښوونه روزنه ده یو دا دی چې په مرکز کې په تعلیمي مرکزونو کې یا په پوهنتونونو کې یا په نظامی اکاډمیګانو کې زمونږ کسان درس وی یا د دین وروسته د کورسونو تعقیبي لکه دا د تنګالي کورسونه لرو باغی کې کورسونه وی باغی کې دوی تعلیم او تربیه کوي درې مالاره دا ده چې دوی خارج ته ځي د لاندو کورسونو لپاره یا بسته پوهنتون یا ماستری الته اخلي نارکانی عربي اخلي چې دا ټول مهم دي په ښوونه روزنه کې هغه څوک چې بهر ته ځي لازمه خدا سي دا چې مطلقاً چې باید د امتحان په صورت کې څوک چې لایق وي څوک چې پوه وي څوک چې وکولای شي چې خارج کې استفاده وکړي هغه کسان ولېږل شي او کله چې کسان نه لېږل کېږي دا د وطن سره جفا ده خیانت ځکه په ډیرو پیسو باندې هلته روزل کېږي او هغه یو ناپوه سړی لاړ شي او استفاده ونه کړي دا غلط کار دی. دویمه مسله دا ده چې په بهر کې زده کړه ضروری ده ځکه هغه زده کړې چې په داخل کې کېږي په بهر کې فرق لري ځکه د بهر اردوګانې کاملا اردوګانې دي خصوصا د ایالات متحده امریکا د جرمني د فرانسې د انګلستان اسپانیې مثلا د هندوستان دا هیوادونه دي د ترکیې چې اردوګانې ډېرې منظمې دي ښوونه روزنه منظمه ده
او دوی هلته کزي دي هغوی د کلتور فرهنګ او د نظامیانو د ژوند سره اشنا کیږي نوي شیان زده کوي او دوی بیا راځي دلته په وطن کې هغه تطبیق کوي. نو په دې کې باید مستعد خلک او هغه خلک چې د دې وړتیا لري هغه ولیږل شي. په لومړیو سرو کې د اردو په جوړېدو په وخت کې دې ډېر مشکلات و. دلته هغه کسان به لیږل چې هغه به هلته تښتېده یا مثلا وظیفه به خوشې کوله او یا به بېرته ناکامېده. اوس نسبي ښه شوی دی، یو څه مشکلات به پکې وي خو تر ډېره حده پورې څومره چې زه معلومات لرم اوس تر یوه اندازه پورې ښه شوی دی او کوښښ کېږي چې هوښیار او لایقه خلکو مستحق خلک ولیدل شي. خو په دې باندې زما تاکید دا دی چې ډېر باید تاکید وشي هماغه کسان د واسطې او د دې په واسطه ونه لیدل شي، مستحق کسان ولیدل شي. بله، ډېره مننه وزیري صاحب. ځینې وخت د هیواد له ځینو سیمو د سرتیرو شکایتونه رسنیز کیږي چې معاشونه ورته په وخت نه رسیږي. حکومت ولې په دې برخه کې ناغېړي کوي؟ ګوره د وسلوال پوځ داسې دی چې د وسلوال پوځ څخه ملاتړ د هر افغان وظیفه ده، ایماني وجداني او افغاني دنده ده چې باید ملاتړ کنه وکړي. مګر مسله دا ده که څوک د سرباز حق نه ورکړي هغه یوازې دا نه دی چې د سرباز سره خیانت کوي یا ظلم کوي یا جفا کوي، هغه د وطن سره د وطن د خلکو سره جفا کوي. ځکه سرتیری چې دی د وطن د پت او ناموس ساتندوی دی، شپه ورځ پیره او ګزمه کې دی. نو هر څومره چې کېږي باید مسؤلین په دې کې ډېر زحمت وباسي، زیار وګالي تر څو چې سرباز ته خپل حق ورسیږي. او څوک چې د سرباز حق نه ورکوي او حق یې خوري هغه په افغانیت کې شک دی، په اسلامیت او په انسانیت کې زه شک ګڼم. نو مسله دا ده چې په دې حق باندې باید ډېر کوشش وشي او مسؤلین دې ته ډېر متوجه وي. د سر قومندان د اعلی د قوې مسلمه چې رئیس جمهور دی د هغه نه نیولې تر قومندان د بلوک قومندان د دلګي پورې باید دې ته متوجه وي چې ټولو ته خپل حق ورسیږي. بله، ستاسو په وخت کې کله تاسو د دفاع وزارت ویاند وایم دغه ستونزه وه او ډېر ځله تکرار شوې وه، تاسو که د دې ستونزې مرجع راته ووایي اصلا ستونزه په څه کې ده؟ ولې دغه معاشات ځنډېږي؟ حکومت بودیجه نه لري یا د پیسو کمبود دی او یا تخنیکي نورې ستونزې دي؟ نه، یو خو داسې دی چې دلته دوه برخې دي. یو خو فساد چې دی، هغه فساد زموږ ټولنه ډېره ځپلې ده، ډېره خرابه کړې ده. فساد دی د دې لپاره وزارت دفاع په هغه وخت کې چې زه وم او اوس هم د دې لپاره کار وکړي، ډېر وزارت دفاع کار ورته کړی دی. یو پروګرام دی د بایومیټریک چې عملي کې، بل پروګرام دی د اپس په نامه باندې ورته وي هغه عملي کې، چې په بل د بانکونو له لارې معاش ورکول دا کار یې وکړي. نو په دې کې تر ډېره حده پورې څومره چې ماته معلومات تر ډېره حده پورې د دې مخه ونیول شوه چې څوک د چا معاش واخلي او یې په خپل وخت ورنه کړي. ځینې وخت کې مثلا بودیجه نه وي منظور شوې یا مثلا کوم بل مالي مشکل وي، معاش ځنډېدلی وي، هغه جدا خبره ده. کنې تر ډېره حده پورې اوس دا مشکل حل شوی دی او هغه فساد چې پخوا پکې و چې بایومیټریک نه و، مثلا خیالي سربازان و، هغه تر ډېره حده پورې حل شوی دی. ډېره مننه وزیري صاحب. د سرتیرو د معاشونو اوسنی مقدار یا اوسنی اندازه څنګه ارزوي؟ یا همدا معاشات یې کافي دي؟ نه، ادب دا دی چې زموږ خلک غریب دي، بیچاره دي. اوس په بهر کې که یو سرتیر معاش اخلي هغه فقط معاش د خپل ځان لپاره دی. هغه ته فامیل داسې دی چې مېرمن هم کار کوي، دام کار کوي، یو طفل لري، هغه ته هم دولت ورسره مرسته کوي. نو هغه ته یو نفر ته 400 معاش ورکړي، که لږ وي که ډېر وي د هغه ګزاره پکې کېږي. زموږ په وطن کې هر سرتیری چې دی په شا پسې فامیل لري، کورنۍ لري، پلار او مور او خویندې، ورونه، ښځه، اولادونه لري. د دې ټولو مسؤلیت د په غاړه دی، نفقه هم د په غاړه ده. نو دغه معاش چې اوس سرتیرو ته ورکړي دا کافي معاش نه دی، کم دی. په دې هکله باندې باید کوښښ وشي چې داسې مراجع پیدا شي یا داسې منابع پیدا شي چې د دوی معاشونه زیات کړي، ورته ورکړي. ځکه سخته وظیفه یې ده، 40 ساعته د دوی وظیفه ده، 8 ساعته نه ده، 6 ساعته نه ده. په 40 ساعتو کې دوی 40 ساعته په وظیفه باندې ولاړ دي. نو معنا دا دی د هماغه 40 ساعتو معاش باید ورکړل شي. مثلا که یو مامور 9,000 افغانۍ د میاشتې معاش لري، باید یو سرتیر 40,000 افغانۍ ولري. که یو مامور 10,000 روپۍ لري، باید سرتیر 13,000 افغانۍ ولري. ځکه دا درې پاتو کې 40 ساعته په وظیفه باندې دی. یو مامور دی 8 ساعته کار کوي، بیرته مامور ته هم باید کافي معاش ورکړل شي. زه نه وایم چې هغه ته نه ورکول کېږي، مګر سرتیر 3 چنده کار کوي یا افسر 3 چنده کار کوي، باید 3 چنده معاش وي ټول وخت او د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي. یو بل سړی کولی شي 8 ساعته په دولت کې کار وکړي یا بیرون لاړ شي، خپل پټي کې کار وکړي، خپل باغچه کې کار وکړي او بل کار وکړي ورسره.
یا یو شی وکړي چې د اضافي وخت مګر سرتیر یا افسر خدا کار نشي کولای. نو معنا دا چې دوی د معاش په حق لبانې باید توجه وشي او هغومره مقدار معاش ورکړل شي چې د دوی کورنۍ په کفایت وکړي. وزیري صاحب د پوځ په لیکو کې د کلک معلومات راکړي د تقاعد کېدو پروسه یا د پروسیجر څه ډول دی او قدم راته وایي چې هغه متقاعدین کسان چې له پوځ نه تقاعد شوي دي هغوی ته خپل حق په وخت باندې ورکول کیږي او که نه په هغې کې هم ستونزې شته؟ یا اردو ته څه دی لکه ژوندی انسان دا په خپله باندې اردو د سیده باید یو خانه اکمال شي بل خانه تقاوت شي ترخیص شي کدا کار نه وي اردو لکه د اوبو غوندې بیا ودرېږي د هغه اوبه چې ودرېږي ګنده کېږي بوی کوي اردو هم داسې ده اردو هم باید داسې وي چې یو خانه ورته راشي ځوانان نوي کسان ورته راشي بل خانه سپینګیري یا وخت پوره کېږي هغوی تقاوت شي خو دغه مسله ته باید ډېر توجه وشي ډېر په عدالت باندې باید ترسره شي داسې نه وي چې یو سړی تر اخره پورې په اردو کې وي که هر څو کلن وي هغه تمدیدېږي او پاتې کېږي او نور کسان چې ځوانان وي هغه د اردو نه ترخیزېږي یا مثلا تقاوت ورکول کېږي دا بیا اردو خرابوي ذهنیت هم خرابوي انګیزې ته هم نقص لري دې ته باید توجه وشي چې دا کار اوس په اردو کې د قانون له مخې د افسرانو ذاتي قانون دی د هغې له مخې اجرا کېږي خو باید هغه مشکلات یا مثلا نواقص چې پکې دي هغې ته باید توجه وشي او هغه افسران چې تقاعد شوي دي هغوی یو مشکل دا دی چې معاش ورته دغه تر ډېره حده پورې د تېر کال د اوس چې روان دی په دې کال کې معاش یې لږ غیر منظم شه او هغه کورونا او د کورونا دلیل راوړلو نو په راتلونکي کې هیله ده چې حکومت یې ته توجه وکړي او افسرانو متقاعد افسرانو ته خپل معاش ورکړي. دویمه مسله دا ده چې متقاعد افسران چې دي هغوی مړه شوي نه دي ژوندي دي زه په خپله تقاوت یم مګر سر او مال او ایمان او وجدان او هر څه مې د وسلوال پوځ نه قربان دي او دومره راباندې ګران دي مګر مسله دا ده چې که دوی حکومت ورته توجه ونه کړي وزارت دفاع ورته توجه ونه کړي پاملرنه ورته ونه کړي دا معنا دا ده چې دا ډېر جفا کوي ظلم کوي حتی کولی شم ووایم خیانت کوي چې متقاعد افسرانو ته څوک توجه ونه کړي متقاعد افسران د چا نه هیڅ شی هم نه غواړي ځکه تقاعد هغه لري. تېره ورځ په دفاع وزارت کې د 9 د اوود و څومره تبلیغات چې مونږ کړي د 9 اوود لپاره د وسلوال پوځ لپاره د فکر کوم دفاع وزارت هم نه وي کړی کورنیو چارو وزارت هم نه وي کړی امنیت ملي هم نه وي کړی که چېرې زمونږ دغه اجتماعي پاڼې ته څه وګورئ مګر مسله دا ده چې پرون مونږ چا دعوت نه کړو هغې محفل ته یو متقاعد هم دعوت نه کړي اقلا یو 10 نفره باید تقاوت کړی دعوت کړی وی ما ته ټلیفون وکړ ما د 10 نفرو نمونه هم ورکړه ټول شیان مې ورکړه مګر بیا چا موږ ته کارتونه راونه لیږل دا معنا دا ده چې دا دوی خپلو خلکو ته توجه نه کوي خپل هغه کسانو ته چې د دوی ملاتړي دي د دوی په څنګ کې دي ژوند یې د دوی سره تېر کړی دی هغې ته توجه نه کوي پاملرنه زه په کلکه د رئیس جمهور نه د معاون صاحب اول نه د دوی نه غواړم د دفاع وزیر لوی درستیز معاون اول د وزارت دفاع نه د دوی نه هیله کوم چې دې ته توجه وکړي او کوي نه کړي دې ته توجه زه ته پوهېږي چې دا متقاعد افسران بیا خپل حق زور هم غوښتلی شي دوی د نظام پلویان دي دوی د نظام نه ملاتړ کوي دا ظلم دی چې د دوی پوښتنه څوک نه کوي هر چا چې دې کې بېغوري وکړه هغوی د نظام سره کومک نه کوي بلکې نظام سره جفا کوي. بله تاسو په ژوندونې د متقاعدو افسرانو د پالنې خبره وکړله ځینې شکایتونه دا دي چې له وژل کېدو وروسته هغه سرتیره چې په ملي پوځ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي حکومت پوښتنه نه کوي په دې برخه کې دوی بېغوري کوي هغه کورنۍ بې سرنوشته پاتې کېږي آیا رښتیا هم همداسې ده او که رښتیا همداسې ده نو څه کول پکار دي حکومت ته او څه ډول یو سیستم باید ورته جوړ شي؟ شهیدان په ټول وطن د وطن په ټولو خلکو باندې حق لري یوازې په حکومت باندې نه ټول وطن خلک باید په دې فکر کې وي چې د شهیدانو د کورنیو سره چې څوک پاتې شوي هغوی سره څرنګه مرسته وکړي څنګه ملاتړ ترېنه وکړي او څنګه یې ونازوي دا د هر افغان وظیفه ده د هر مسلمان وظیفه ده او دولت وظیفه هم د دفاع وزارت پخوا دې کې مشکلات ډېر زیات وو څومره چې ماته معلومه ده اوس تر ډېره حده پورې دا مشکلات حل شوي دي دغه مسله د وثیقه شرعي د تقاعد او د شهادت او اسنادو جوړول دا ډېر
وخت کم شوی دی اسانه شوی دی ماشم د بانک له خوانه ورکی بل چاته نه ورکی هغه خپل څوک چې ټاکل شوی وکیل ته هغه ته ورکی په دې اکلا باندې تر ډیره حد پورې کار شوی دی خو باید نورم وشي ځکه د شهیدانو ورثه اولادونه په موږ باندې حق لري دوی دا په څنګه کې چې د نمره ورکی معاش ورکی پیسې کومک ورسره کوي د دې تر څنګ اولادونه اکاډمي ملي نظامی اکاډمي د افسرانو عربي ښوونځي خارج ته پتاي په کابل پوهنتون په نورو پوهنتونونو کې دته د اولاد حق ورکی چې دوی وروزل شي ځکه د دوی پلرونو د وطن لپاره سر ورکړي اولادونه که غواړي کنه غواړي وطن پرستم دي د هیواد بچیان دي دوی ته به ډیره توجه بله کدا سي شي وای وزیري صاحب چې مثلا یو سرتیری په پاوز کې خپل ژوند له لاس ورکي دغه کورنۍ به سرپرست پاتې کیږي یا غومره څوک نه لري چې په دې وثیقه پسې وګرځي د اسناد جوړ کی داسې بخنه وای چې دولت یو منظم تشکیل په دې برخه کې رامنځته کړی ترڅو خپل د ماغه وجل شوی پوځیانو کورنۍ ته رسیدګي وکړي خپل هغه امتیازات هغه حقوق چې دوی لري دوی ورته خپل ورکړي همداسې شته دی روکې تاسو که پوښتنه وکړئ په دفاع وزارت کې یو معاونیت دی په پیژندون کې چې د شهیدانو او معلولینو معاونیت دی هغه مطلقاً همدغه دنده لري کوم څوک چې شهید کیږي په خپله قطعه کې هغوی د علم خبر د ورقه جوړي رلیږي پیژندون د دوی دغه کارونه کوي په اقل د دې لپاره چې وکیل ونیسي او دا ونیسي یو نفر په کار دی هغه د کورنۍ نه خپلوان چې څوک راشي چې دغه مېرمن یا اولادونو څوک وکیل نیسي دغه خبره معلومه شي کني دې لپاره مکمل تشکیل دی هغه تشکیل شته دی د دفاع وزارت کې هغه هم دغه کار دی شپه ورځ په دې باندې کار کوي او هغه مکمل ټول شیان البته برابر دي او د دې لپاره کار کوي خو بیا هم څومره چې ضرور ده امغومره باید ورته توجه وشي څومره چې د هغوی حق دی په هغه اندازه باید ورته توجه ورته وشي بله زما د معلوماتو پر اساس د هیواد د پوځ لپاره درې واړه برخې ډېر ضروري دي ځمکنی پوځ هوایي پوځ او همداشان سمندري ځواکونه د هوایي ځواک برخې ته هم د خلکو اندېښنه زیاته ده که راته ووایي وزیري صاحب چې هوایي ځواک څومره منظم او پرمختللی دی ګوره ما مخکې تاسو ته وویلې چې موږ زمیني برخه او هوایي برخه او بل د کوماندو برخه دا درې وړ برخې اړینې دي او ضرور دي په زمینی برخه کې موږ مشکلات لرو تر اوسه پرې ځکه توپچي قوت او د زریدارو قوت یا استخبارات او یا مثلا د انجنیری بخش دا یو څه مشکلات لري باید ته توجه وشي پاملرنه وشي ترڅو اردو مکمل شي bale پرې ورستوي کې هوایي برخه کې موږ مشکلات ډیر لرو تر اوسه پرې ځکه موږ یوازې هوایي برخه کې یو څه کار شوی دی چې د ترانسپورتي الوتکې چورلا کې او ځنې تکتیکی الوتکې موږ لرو نظامی مګر په هغه اساسي برخه یو بل هم ده چې هغه مدافع هوایي ده لکه رادار توپچي دافع هوا طیارات شکاری مثلا یا مثلا د راکټ دافع هوا دا تشکیل تر اوسه پرې هیڅ نشته دی دې ته باید توجه شي ځکه راکټ دافع هوا او ښکاري تیارې چې د دښمن تیارو سره مقابله وکړلی شي یا مثلا رادار چې هیواد ټول کاور کې کشف اجرا کړلی شي یا مثلا توپچي دافع هوا دا قوتونه ډیر ضرور دي په هوایي کې دا باید تشکیل شي جوړ شي چې دا هوایي مکمل شي د کوماندو په قطاعاتو کې موږ تر ډیره حده پرې پرمختګ کړی دی زموږ وسلوال پوځ او ډیر زړور دي نامخدا ښې وظیفې مې اجرا کوي خو دا هم کافي نه دي هغه وسلې چې ډیرې ضرور دي ډیرې پرمختللي دي هغه وسلې باید ورکړل شي د شپې دوربینونه ګرچې لري مګر دا باید اکمال شي ورته یا هلیکوپټر چې په هر ځای کې دوی وغواړي ښکته شي یا پورته شي دومره چورلا کې باید موږ ولرو چې هیڅ نوع مشکل زموږ د کوماندو قطاعت ونه لري په دې برخه کې کار ډیر شوی خو باید نور هم وشي وزیري صاحب که ساده راته ووایي په لاندو کې د پوځ هوایي ځواک کولی شي چې دښمن په نښه کړي د تعرض لاندې ونیسي یا د هغوی فعالیتونو ته خنډ جوړ کړي کاملا ګوره موږ اوس هغه 9 الوتکې لرو تکتیکي الوتکې دي خو ښې الوتکې دي هغه په تکتیکی ساعت کې ډېرې موثرې دي یا مثلا په چورلاګو کې موږ ایم ډي 1510 لرو موږ دوی لري یا د بلاک هاک اوس امریکایانو ورکړي دي دا بدې الوتکې نه دي ښې دي خو په تکتیکی ساحه کې دوی فعالیت کولی شي مثلا موږ د دې لپاره ساحه کې خصوصا تکتیکی ساحه کې ښه استفاده کولی شو خو د دې لپاره موږ باید مافوق سرعت 100 الوتکې هم ولرو
او هغه الوتکې ولرو لکه خوا چې اردو درلودې لکه روسي الوتکې چې درلودلې میګ دیسیاکو سو میرا دا تیاری چې لرلې سو اب دا لرلې اوس هم باید یا امریکایان فانتوم تیاری ورکي یا مثلا نورې تیاری ورکي تر څو چې موږ هوایي قوا بیخي په قوت ولې ځینو الوتکو په دې وروستیو کې بیړنۍ ناستې وکړي یا راوغورځېدې ستاسو په اند د پیلوټانو تېروتنې وي او که د الوتکو کیفیت هغومره ښه نه و؟ الوتکې خو نه دي غورځېدلې، چورلاکې وغورځېدې. البته چورلاکې چې د هلیکوپټر ورته وي، د هلیکوپټر وغورځېده. خبره داسې ده چې موږ روسي هلیکوپټر لرو او هغوی دلته ورکشاپ نه لري، پرزې نه لري. هغه اخیستل شوي د امریکایانو اخیستې وي د روسیې نه، دغه پرزې او ورکشاپ یې ورسره نه و اخیستی. نو یو مشکل دا دی. دویم مشکل دا دی چې ډېر استعمال شوي دي. هدف دا دی چې دلته جګړه ده دوامداره، او هغه د دې په ځای باندې چې هغه نورم او هغه ریسورس چې په نظر کې ونیول شي هغه ډېر زیات استعمالیږي. او بل نو هغه تخنیک دی، نو چون ډېر استعمالیږي په دې اکله باندې کله سقوط کوي یا مثلا بیړنۍ ناسته کوي. کني زموږ پیلوټان نامخدا ډېر زړور دي، د هر هیواد نه زموږ پیلوټان ډېر زړور دي، په هر نوع شرایطو کې کولی شي وظیفه اجرا کړي. دې ته هم باید توجه وشي. همیشه هلیکوپټر یا مثلا الوتکې هغه د ورځنۍ معاینې وشي، د هفتې معاینې وشي، د میاشتې معاینې وشي، د کال معاینې وشي، یا مثلا هغه مکمله معاینه چې یو الوتکه یو هلیکوپټر کاملا نوی کیږي، هغه معاینات باید ترسره شي، مجهز ورکشاپونه ورته جوړ شي چې د سقوط او د دینه جلوګیری وشي. بله وزیري صاحب، د پاوځ په لیکو کې د وسلوالو کسانو د نفوذي کسانو البته د موجودیت په اړه هم اندېښنې شته. ځینې وخت خلک تاسو عیناً مثالونه ګورئ، خبرونه کې اورئ چې نفوذي کسان په پاوځ کې ځای پر ځای کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ خبره دا ده چې دښمن خو ټول وخت غواړي چې په وسوال پوځ کې نفوذ وکړي. د دې لارې چارې شته دی چې سړی مخنیوی وکړي. لومړی دا دی چې کله جلب جذب کوي، هغه کسان چې جذبېږي هغه ډېر وڅېړل شي چې لومړی په مواد مخدر باندې روږدی نه وي، دویم لیونی نه وي، عصبي نه وي، او مثلا د دښمن سره لاره ونه لري، په کومې کورنۍ پر ارتباط لري، کورنۍ په داخل د هیواد کې ده که بیرون د هیواد ده، د ګاونډي هیوادونو کې کورنۍ وي. دا ټول شیان باید په نظر کې ونیول شي او بیا اردو ته جذب شي. او دویمه مسله دا ده چې د تعلیم په وخت کې یا مثلا په قطعه کې کشف او استخبارات زموږ باید دومره قوي وي چې د هر 2 نفرو په منځ کې یو نفر باید په د کشف او استخبارات غړي وي چې هغه د خپل ملګري نام خبر وي، د خپل بلوک نه او دلګي نام خبر وي، د خپل ټولي نام خبر وي. که یو شی ګوري دستی باید خپل هغه مسؤل کس ته خبر ورکړي، تر څو چې داسې نه وي په دا ډېر پرمختللو اردوګانو کې د مثلا انور السادات په مصر کې قطعات ولاړ و، رسم گذشتو په جشن کې هغه یو سرتیري ور باندې دازي وکړلې انور السادات باندې، یا مثلا په سریلانکا کې هغه د هند صدر اعظم راجیو ګاندھی د برچي واري په وکه دا په پرمختللو اردوګانو کې هم دا شی شته دی. مګر مسله دا ده چې دې کې کشف استخبارات کولی شي چې دا مسله را کمه کړي، صفر ته راټیټه کړي. په دې کې باید کشف استخبارات ډېره توجه وکړي. ډېره زیاته مننه د دفاع وزارت پخوانی ویاند ښاغلی جنرال دولت وزیري چې موږ سره مرکه وکړه. خوشحاله اوسئ. مننه. خدای دې لره خوشحاله اوسئ.